یو عام کوېشن دی چې موږ ماشوم ته د غوا پی ورکولی شو که نه، د غوا چې کومې شودې دي هغه ورکولی شو که نه، د دې جواب دی بالکل یې نشي ورکولی. ولې نشي ورکولی؟ ګورې د غوا پی کې پروټین، منرل، فیټ دومره های مقدار سره دي چې د ماشوم دننه چې کوم سیستم دی هغه بالکل هم دې سره عادت نه وي، میچور نه دی، هغه پوره جوړ نه دی. نو چې دې وخت کې تا ورکړو هغې ته به ډېر نقصانات پېښېدلی شي. لکه څنګه اول به هغې ته کېږي د غوا پی کې دومره های مقدار سره پروټین دي، نو دې ته به څه کېږي؟ کاو ملک پروټین الرجي به دې ته کېږي. پروټین نو چې کومه الرجي کېږي ماشوم ته به هغه کېږي. دویم سیز به د دې وینه کمیږي. وینه به یې ولې کمیږي؟ د غوا پی کې هر څه ښه زیات دي، ماشوم یې نشي برداشت کولی، خو دې کې آیرن کم وي د غوا پیو کې. نو چې آیرن کم وي، آیرن زموږ د وینې دپاره پکار وي، نو د غوا پیو کې آیرن کم وي، نو دې ته به د وینې مسله پېښېدلی شي. دریم سیز د دې ګردې ډیمیج کولی شي. څلورم سیز د دې چې کوم انټرنل بلیډینګ دې ته کېږي، د کومې د دې کلمې چې دي دننه دې نه وینه هم څاڅېدلی شي، نو دا سیزونه دې ته کېږي. نو کله هم د غوا پی هغه ماشوم ته چې هغه یو کال نه کم وي د غوا پی مه ورکوئ. که یو ماشوم چېرته یو کال نه په بره شو نو هغې ته تاسو بیا ورکولی شئ. اوس ماشوم دې وخت کې نه خوراک کولی شي نه بل څه کولی شي، که ته صرف او صرف د غوا پی ورته شروع کړي نو دې نه دا مسلې دې ته پېښېدلی شي. نو د دې په وجې باندې هغه ماشوم چې هغه یو کال نه کم وي هغې ته چرم د غوا پی مه ورکوئ. هغه ډېر های مقدار سره پروټین وي، منرل وي، فیټس وي چې هغه ماشوم بالکل هم نشي برداشت کولی. اوس کوم ماشوم ته موږ ورکولی شو؟ هغه ماشوم چې هغه د سټډي د ریسرچ مطابق چې کوم ماشوم یو کال نه بره شو، یو کال نه سوا شو، هغه نه پس هغه ته سیفلی ورکولی شي. او که دې نه کته وي، ماشوم وي، یو کال نه عمر د هغې کم وي، هغې ته بالکل هم د غوا پی مه ورکوئ. پی د مور پی چې کوم دي، د مور چې کوم شوده دي هغه ورکولی شي. دویم سیز هغه شوده، هغه پی چې هغه بازار کې میلویږي، کومه فرمولې چې کوم ورته وایي، د فرمولې چې کومې پی دي، کومې شوده دي، نو هغه تاسو سیفلی ورکولی شئ. د غوا پی یا د ګډ پی، د نورې چې څومره پی دي، دا بالکل هم ماشوم ته مه ورکوئ. دا سیف نه دي د ماشوم دپاره. د ماشوم چې کوم دننه چې کوم نظام دی د هضمېدو، هغه دی بالکل هم نشي هضمولی، نو دې ته بیا دا د مسلې پېښېدلی شي رواني.